د المائده مبارکه سوره چې په مدینه منورې کې را نازله شوې ده د قرآن عظیم الشان 5مه سوره ده. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 83 آیت څخه اورئ. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. کله چې هغوی هغه کلام واوري چې پر پیغمبر نازل شوی دی نو ته به وګوري چې د حق پیژندنې له امله د هغو په سترګو کې اوښکې ډنډېږي. هغوی په لوړ غږ وایي چې پروردګاره موږ ایمان راوړ زموږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. او هغوی وایي چې خنو مونږ ولې په الله ایمان را نوړو او کوم حق چې مونږ ته راغلی دی هغه ولې ونه منو په داسې حال کې چې مونږ د دې خبرې هیلهمند یو چې زمونږ رب دې مونږ په صالحانو کې حساب کړي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. د هغوی د دې وینا له امله الله هغو ته داسې جنتونه ورکړل چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. دا د ښې کړنلارې غوره کوونکو بدله ده. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. پاتې شول هغه کسان چې هغوی زموږ د آیاتونو له منلو څخه سر وغړاوه او هغه یې دروغ وانګیرل نو هغوی د دوزخ وړ دي. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اے مؤمنانو کوم پاک شیان چې الله ستاسو لپاره حلال کړي دي هغه مه حراموئ او له حد نه تیری مه کوئ. تیری کوونکي د الله ډیر بدی سي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. څه شی چې الله حلال او پاک روزي تاسو ته درکړی ده هغه خورئ څښئ او د هغه خدای له نافرمانۍ څخه په څنګ اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تاسو چې کومې بابیزه او غیر ارادي لوړې کوئ یعنی قسمونه خورئ پر هغو مو الله نه نیسي خو کومې لوړې یعنی قسمونه چې تاسو له پوهې او ادراک سره کوئ پر هغو به مو ارومرو هغه ونیسي. د داسې قسمونو ماتولو کفارت دا ده چې لسو مسکینانو ته له هغو منځنۍ درجې خوړو څخه ورکړئ چې تاسې خپلې کورنۍ ته ورکوئ یا هغوی په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ او څوک چې د دې وسو نه لري هغه د 3 ورځې روژه ونیسي. دا ستاسې د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وخورئ او ماتې کړئ د خپلو قسمونو ساتنه وکړئ. په دې توګه الله خپل حکمونه تاسې ته څرګندوي پکار ده چې تاسې شکر وباسئ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
ای مؤمنانو دا شراب قمار دا درشلې یعنی نصب شوي تیږې د عبادت لپاره او غشي د بخت ازمایلو په خاطر دا ټول ناولي او شیطاني کارونه دي له هغو نه ډډه وکړئ هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه شي إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شیطان خدا غواړي چې د شراب او خمار په وسیله ستاسې په منځ کې عداوت او دښمني واچوي او تاسې د خدای له یادولو او لمانځه څخه منع کړي نو آیا تاسې له دې چارو څخه لاس اخلئ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين د الله او د هغه د پیغمبر خبره ومنئ او د الله او د هغه د رسول نافرمانی څخه رامنه شئ خو که تاسې حکم ته شا کړه وپوهیږئ چې زموږ پر پیغمبر د څرګند حکم رسولو مسؤلیت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين څوک چې ایمان راوړي او غوره چارې سرته ورسوي هغوی چې مخکې څه خوړلي څښلي وو په هغو به وننیول شي په دې شرط چې په آینده کې له هغو شیانو څخه ځان وژغوري چې حرام کړای شوي دي او پر ایمان ټینګ ودرېږي او ښه کارونه وکړي بیا چې له کومو شیانو منع وشي له هغو څخه لاس واخلي او څه چې د خدای امر وي هغه ومني بیا د خدای له ویرې سره ښه کړنلاره ونیسي الله نیک عمله خلق خوښوي يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنانو الله به تاسې د هغه ښکار په وسیله په سخت ازموینه کې واچوي چې بیخي ستاسې د لاسونو او نیزو تر کنټرول لاندې راغلي وي د دې لپاره چې ولیدل شي چې له تاسې نه څوک له هغه نه په غیاب کې ویریږي نو چا چې له دې اخطار نه وروسته د الله له ټاکل شوي حد نه تیری وکړ د هغه لپاره دردناک عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے مؤمنان د احرام په حالت کې ښکار مه وژنئ او کله تاسې نه چا په پوهه او ادراک سره داسې وکړل نو کوم څاروی چې هغه وژلی وي نو د همغه انډول یو څاروی به له هغو څارویو نه نظر ورکوي چې د هغه فیصله له تاسې نه 2 تنه عادلان وکړي او دا نظرانه به کعبې ته رسوله کیږي که دا نه وي نو د دې ګناه په کفاره کې به څو مسکینانو ته خواړه ورکوئ یا به د هغو په اندازه روژې نیسئ تر څو چې هغوی د خپلو کړو خوند وڅکي مخکې چې څه شوي هغه الله بخلي خو اوس که چا بیا دا حرکت وکړ نو له هغه نه به الله غچ واخلي الله په ټولو بر لاس دی او د غچ اخیستنې واک وس لري.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ستاسې لپاره د سمندر ښکار او خواړه حلال کړی شول. هر چیرته چې تاسې تمیږئ یعنی اوسیږئ هملته هم خوراک درته روا دی او د کاروان یعنی مسافرانو لپاره د لارې توښه هم کولی شي. البته د وچې ښکار تر هغه وخته پورې پر تاسې حرام کړی شوی دی تر څو پورې چې تاسې د احرام په حالت کې نو د هغه خدای له نافرمانۍ څخه ځان وژغورئ چې د هغه حضور ته به تاسې راغونډ کړی شوي ورحاضرېږئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله د درناوي وړ ځای کعبه د خلکو لپاره د ټولنیز ژوندانه د سمبالښت وسیله ګرځولې او حرامه میاشت د قربانۍ څاروي او د غاړې پټۍ هم چې تاسې دا قرباني پرې نښه کوئ تر څو چې تاسې ته څرګنده شي چې الله د آسمانونو او ځمکې له ټولو حالاتو څخه باخبره دی او له هغه سره د هر شي علم دی. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. خبردار اوسئ الله په سزا ورکولو کې هم ډیر سخت دی او د دې ترڅنګ ډیر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. پر پیغمبر باندې خو یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت دی. نور ستاسې په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهیدونکی الله دی. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې پاک او ناولي په هیڅ شان یو شانته نه دي. که د ناپاکو ډیروالی هر څومره ستاسې لپاره جالب هم وي نو ای هوښیارانو د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ. هیله ده چې بریالیتوب مو په برخه شي. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ای مؤمنانو د داسې خبرو پوښتنه مه کوئ چې که درته څرګنده کړی شي نو تاسې ته به ناوړه وي. خو که تاسې د هغو پوښتنه په داسې وخت کې وکړئ چې قرآن نازلیږي نو هغه به درته څرګندې شي. تر اوسه چې تاسې څه کړي دي الله هغه در بخښلي دي. هغه بخښونکی او د زغم څښتن دی. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. له تاسې نه مخکې یوې ډلې همدا ډول پوښتنې کړې وي بیا د هغو په نه عملي کولو کافران شول. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله نه د بهیرې په نامه کوم حیوان ټاکلی نه د سائبې نه د وسیلې او نه حام چې بوتانو ته د مخصوص کړی شي. خو دا کافران پر الله باندې د دروغ و افتراء کوي او له هغو څخه زیاتره ناپوهان دي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
او کله چې هغو ته ویل کېږي چې د هغه قانون په لوري راشي چې الله نازل کړی دی او د پیغمبر خواته راشي نو هغوی په ځواب کې وایي چې زموږ لپاره خو صرف هماغه کړنلاره بس ده چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. آیا دوی د پلرونو نیکونو څخه تقلید کوي که څه هم چې هغوی په هیڅ ونه پوهیږي او له سمې لارې نه خبر قدر هم نه وي؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اے مؤمنان د ځان فکر وکړئ د بل چا بېلاریتوب تاسې ته څه زیان نشي رسولی که تاسې په خپله پر سمه لاره یاست. د الله لوري ته ستاسې ټولو ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسې ته دروغ ښیي چې تاسې څه کول. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے مؤمنانو کله چې له تاسې نه د کوم چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي نو د هغه لپاره د شاهدۍ نصاب دا دی چې له تاسې نه د دوه عادلان شاهدان ونیول شي یا که تاسې د پردیسۍ په حالت کې یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي نو له غیر مسلمانانو څخه د دوه شاهدان ونیول شي. بیا که څه شک پیدا شي نو له لمانځه نه وروسته د دواړه شاهدان په جومات کې ستانه کړی شي او هغوی د په خدای قسم وکړي ودې وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو او که څوک زموږ څه خپلوانه هم وي موږ د هغه مراعات کوونکي نه یو او نه موږ د خدای لپاره شاهدي پټوونکي یو. که موږ داسې وکړل نو په ګناهکارانو کې دې وشمېرل شو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. خو که ښکاره شي چې دغو دواړو خپل ځان په ګناه کې اخته کړی دی نو بیا د هغو په ځای دې دوه نور داسې کسان چې د هغوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهلیت لري له هغو خلکو څخه دې راپاڅېږي چې د هغو حق خوړل شوی وي او هغوی د په خدای قسم وخوري ودې وایي چې زموږ شاهدي د هغو د شاهدۍ په پرتله زیاته په حق ده او موږ په خپله شاهدۍ کې څه زیاتی نه دی کړی. که موږ داسې وکړو نو له ظالمانو څخه دې وشمېرل شو. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. په دې ترتیب زیاته هیله کېدای شي چې خلک به بیخي رښتیا شاهدي ووهي یا به لږ تر لږه له دې خبرې وویریږي چې د هغو قسمونو وروسته نه چیرته په دوهمو قسمونو تردید شي. له الله نه وویریږي او د هغه حکم واورئ. الله نافرماني کوونکي له خپلې لارښودنې څخه بې برخې کوي. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. په هغه ورځ چې الله ټول پیغمبران را ټول کړي پوښتنه وکړي چې تاسې ته څه ځواب درکړ شو نو هغوی به عرض وکړي چې موږ هیڅ نه پوهیږو همدا ته په ټولو پټو حقایقو پوهیږي.
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بل هغه وخت در په زړه کړه چې کله الله وفرمایي چې ای د مریم زویه عیسی زما هغه نعمت در یاد کړه چې ما پر تا او ستا په مور پیرزو کړی ما په سپېڅلي روح سره ستا مرسته وکړه تا په زانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او پاخه عمر ته په رسېدو هم ما تا ته د کتاب حکمت تورات او انجیل ښوونه وکړه تا زما په حکم له خټې څخه د مرغۍ جوسه جوړوله او په هغې کې د پوکی کاو او هغه زما په امر مرغۍ جوړېده تا مورزادي ړانده او پیس ناروغان زما په امر رغول تا مړي زما په امر راویستل یعنی د مرګ له حالت څخه د ژوند حالت ته راویستل بیا چې کله ته بني اسرائیلو ته له څرګندو نښانو سره ورغلې او څوک چې له هغو څخه د حق منکرانو هغوی وویل چې دا نښانې له کوډګرۍ نه پرته نور څه نه دي نو همدا ما ته له هغو څخه وژغورلې. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.